درنو لیدونکو دا منیکو ته راغلیو د مارګلا د غرونو مینځ دی د اسلام آباد څخه تقریبا 1500 فوټه ځای دی، دلته پارک دی او دلته د رباب یو خوږ استاز ته راغلیو چې پښتانه د رباب ډېر شوقیان دي او موږ هم غوښتل چې لږ د دوی له هنر نه خوند واخلو. نو راځي اول د سره تعارف کوو، بیا له خیره د رباب غږ اورو. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. تاسو هم ستړي مسئ او ټول اورېدونکي چې تر کومه ځایه زموږ غږ رسېږي ټوله دې ستړي مسئ، آباد دې راته واوسي. خیر اوسې، ډېره مننه. دغه زموږ لیدونکو ته اول کله خپل نوم ووایې. نو زه خو درویش باچا یم، هم د دې خلکو درویش باچا یم او کلی خو زموږ سوات بریکوټ دی، د رباب ژبه ده. مننه جي. او څومره وخت کېږي چې رباب سره تعلق لري؟ ما خو رباب ته په خپله څه ځانګړی حساب نه دی کړی، خو عشق دی، درد دی. نو په عشق کې که هغه یوه ثانیه یو که یو کال یو که تمام عمر یي، هغه په ما بلا فرخه دی. نو زما رباب ته حساب نه ما کړی، نه یې ورته کوم، ولې چې عشق ډېره لویه مرتبه ده. زما موسیقي د عشق برکت دی، د الله رب العالمین بادشاه نه زه ځانګړی سور او ځانګړې موسیقي غواړم. ډېره مننه. خیر اوسې، دلته چې خلک راځي څه تاثر ترې نالې ستایي دي، ستا هغه شوق علاقه کې نور هم اثر راځي که نه؟ نو دا دی چې د لاس 15 واړه ګوتې یو شان نه دي. دا خو لا پارک دی چې په نړۍ کې بېلابېل قسمونه بېلابېل نسلونه خلک اوسېږي. نو څوک د حیا او د عزت سره علاقه لري، څوک موږ نشو ویلی اوس. خو زه په خپله د بل چا پورې تړلې خبره نه کوم، د خپل ذات او د ځان پورې تړلې خبرې کوم چې ما غونده انسان له به د عزت خلک عزت راکوي، د بې عزته خلکو نه موږ ګیله نه کوو، ولې چې د هغو په خپله عزت نه نو موږ له به څه عزت راکړي که نه. د عزت د خلکو نه ګیله کوو چې ولې وروره ته خو د عزت سړی، نو په تا څه شوي دي. ډېره مننه. او دلته څوک راځي خلک، باراني خلک هم راځي که صرف د اسلام آباد خلک راځي؟ نه، دلته خو د تمامې نړۍ یعنې د ګردې نړۍ خلک دا د اسلام آباد یو داسې پارک دی چې مین زړه یې دې ته ویلی شي. د ګردې نړۍ خلک دلته راځي او خپله منظره کوي. دلته پوینټ دی، هلته خیږي، نو بیا د هغه ځینې د اسلام آباد لاندې ښکاري، نو د هغوی خپل طبیعتونه راستګۍ دپاره دلته د ګردې نړۍ خلک، یعنې ما خو دلته د پاکستان، د عربستان، د امریکې، ملیشیا، د چاینا خلک خو داسې راځي چې بې حسابه دي، یعنې د ګردې افریقې د ټولو نړۍ خلک دلته راځي. مننه. ها درویش استاد، زمونږ چې کوم پښتانه مسافر دي خاص په دوبۍ کې، عربو کې، باراني هیوادونو کې دي، هغوی د مسافرۍ سره په تکلیف دي، په درد کې دي، د کورونو نه لرې دي، هغوی ته د خپل رباب خوږ غږ ډالۍ که. مننه. ډېره مننه کوو او هیله لرو چې دغه نغمه مونږ غږو، دا سندره چې ما دې اورېدونکو ته چمتو کړې ده چې را سره د خوښۍ وړ وګرځي. مننه ترې کوو. دغه اورېدونکي دغه نغمه ده، نو مننه کوو. دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه، هو ما په دواړو لاسو محبوبه، په دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه، هو ما په دواړو لاسو محبوبه، هو ما په دواړو لاسو محبوبه.
سوځېږم د شم په رنګې او ویل کېږم شیرینه یاره پتنګ په شان شپه ورځ سوځېږم د شم په رنګې او ویل کېږم شیرینه یاره په سورنګار باندې مې وسو ټول بدن محبوبه هو ما په دواړو لاسو محبوبه په سورنګار باندې مې وسو ټول بدن محبوبه هو ما په دواړو لاسو محبوبه په دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه هو ما په دواړو لاسو محبوبه هو ما په دواړو لاسو محبوبه دغه ساز به ډالۍ کو مسافر ورونو ته ولې چې دا داسې ساز دی چې امید لرم چې په خفګان کې لګوري که نه دا ډېر خفګان هم نه خلک ښه به پې لګي امید لرو چې ټولو د خوښۍ وړ لاسره وګرځي ساز دی افغاني ساز دی هراتۍ ټچ ورته وایي مننه
مسافرو ته به دا څو ټپې ډالۍ کو هیله لرو چې د دې د خوښۍ وړ له سره وګرځي مننه کوم बातें नहीं करो यार फिर उठ जाओ मेहरबानी इसलिए बोला है मैंने नहीं मुसाफरी सख्त ख्वारीदा जमा जारदा और अब दिरा वाला مسافر راغلل ډلې ډلې زما د یار ډله ورستی د رابشینه مسافر شلېدلی کټ دی پچا زنګېږي او پچای وشلېږي لړونه مسافر شلېدلی کټ دی ماله شلېدلی او کټ کې خوب کله راځي نه مسافر دی روزي ماشه زه دې په سپینه او خوله د پرې یخې یمه مسافر یاره خدای د پاره کور ته راځه ډوډۍ به خدای را رسوینه په بل وطن مې پیرزونای یکه ته باچا شي او قافلې درله درځینه په دې لار چې کومه ورځ هغه ګلفام ځي په دې لار چې کومه ورځ هغه ګلفام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي په دې لار چې کومه ورځ هغه ګلفام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي په دې لار چې کومه ورځ هغه ګلفام ځي ډېره مننه ستاسې څخه هم دا دی چې ځای کولاو دی که نه د رباب د آهنګ پته لګي خو دا ده چې خیر دی به الله دې عزت وکړه مهرباني چې اوس بند ځای بیا په هغې کې د رباب غږ بیل تاثیر کوي اوس کولاو ځای دی نو غږ ځي او هوا هم د ژمې دی مننه مسافر ورونو دغه نغمه مونږ یو د خیبر زلمي تاسو ته لږه ډالۍ کوو هیله لرو چې تاسو د وطن په خوندونو باندې پوره پوره شئ مننه
کله با سنگار کم خطا دی الله راولي کله با سنگار کم خطا دی الله راولي ځان بدر نظر کم خطا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي کله با سنگار کم خطا دی الله راولي کله با سنگار کم خطا دی الله راولي ځان بدر نظر کم خطا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي تل دې ارمانونه د وطن د سپرلي کړي دي تل دې ارمانونه د وطن د سپرلي کړي دي ژوند به دې ګلزار کم خطا دی الله راولي ژوند به دې ګلزار کم خطا دی الله راولي ځان بدر نظر کم خطا دی الله راولي ځان بدر نظر کم خطا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي کله با سنگار کم خطا دی الله راولي کله با سنگار کم خطا دی الله راولي ځان بدر نظر کم خطا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي 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 تا دی الله راولي درویش استاد او مسافر سره خو به معنی وکړه د مسافر ورونو چې ار چرته یې او خاندي خمزیدار او چې کوم دې د ځانونو خیال ساتي کوم نه غلطي شي معافي غواړو خو خمودا ډېر مننه د خدای په امان ان شاء الله تعالی د بیا لیدو په هیله یو دغه شعر به وته ډالۍ کو چې ستا د خولې خبره د باچا نو بیا خو چې ستا د خولې خبره د باچا نو بیا خو معتبره د باچا پچا لږه زوروره د باچا او پچا ډېره زوروره د باچا دغه پیره چې پیرانې مریدان دي دغه پیره چې پیرانې مریدان دي دغه پیره منجوره د باچا دغه پیره چې پیرانې مریدان دي دغه پیره منجوره د باچا ډېره مننه اورېدونکو لیدونکو کتونکو زموږ زغمونکو د درد ډګر دی ستاسو درویش زړه مو د نم نه کېږي زړه مو د نم نه کېږي خو څه به وکړو مجبوري ده ستاسو درویش باچا ستاسو سره دی سره د ستانو احسان د احسان صاحب مونږ خصوصي ستاسو دپاره دغه لږ لږ اخوا دېخوا څه چې را سره هغه مو دغه کړل ستاسو په خدمت کې مننه مهرباني لیدونکو دا درویش استاد درویش سواته درویش باچا سواته صحیح ده او دلته په دامنکو کې هر وخت تاسو په خدمت کې ناست دی هر ورور چې غواړي د رباب خوند واخلي نو کولی شي چې اسلام آباد دامنکو پارک ته راشي او دلته له ده سره ویني د نیشنل میډیا درنو لیدونکو زموږ خپرونه په دامنکو کې همدلته پای ته ورسېده تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان